زمانو نبی صلی الله علیه وسلم دغه بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی یو پیر زما کور ته یو زنانه رااله دای سره دوه ماشومان ورسره وي او کله چې زما کور ته رااله نو ما نه سوال کو ما غي ته درې کجوري ورکړي چونکه درې کسان درې کجوري مو ورکړي دا حدیث هم صحیح مسلم کې نقل لې عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وای کله چې باغ ما زنانه لا درې کجوري ورکړي ګور عام خلق ته پسان باندې غوړه کی دا غي فائدہ او ډیر زیات ده لیکن چې کله تخپل ماشومان پسان غوړه کی او ماشوم لزه شی ورکه ځان وګه پاتې کینو دا غي فائدہ مو ګوره عائشہ فرمای رضی الله عنها ما درې کجوري هغه ته ورکړي هغه زنانه راولګېدله یو کجوره یو ماشوم ته بل کجوره بل ماشوم ته ورکړه او درېمه کجوره ځان ته واغستله خو ماشومان چون کې په طبیعت کې جلتیره زر زر خوراک وکړو کله چې هغې زنانه دا درېمه کجوره خپل ځان له پرېښې وه د یې خولې ته پورته کولو دواړو ماشومانو بیا مطالبه وکړه چې دغه کجوره موږ له راکړه هغې د خپلې خولې نه کجوره بېرته واپس کړه کجوره یې په منځ باندې نه مهي کړه نیم یو له ورکوي نیم بل له ورکوي بیا دغه شان ته د کور نه وځي عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی ما ورته قصه بیان کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان ته زنانه راغلې وه او داسې کار یې وکړو نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي ان الله قد اوجب لها بها الجنه یقینا الله رب العالمین د دې ښځې دپاره د دې کار په وجه باندې جنت واجب کو او یا یې داسې ویل او اعتقها بها من النار یا د دې کار په وجه باندې الله رب العالمین دا زنانه د اور نه خلاصه کړه خپل ماشومان خپل د بدن ټوکړه ده لیکن چونکې هغه رحم ته ډېر محتاج دي زنانه هغه په ځان باندې غوره کوي خپل ځان وږی پرېږدي او خپل ماشوم هغه مړوي الله رب العالمین وله جنت واجبوي